د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې. د یاد ولایت د اراضي امیر له یو شمېر نورو کسانو سره چې په همدې موخه د نهر شاهي وطني او ګل افغان ښارګوټي ته د تصفیې په موخه تللی یو، په راتلونکي کې هم د دغه بهیر د دوام خبر ورکړ. موږ د نهر شاهي ولسوالۍ شهره کې وطني او د ګل افغان کلي ته راغلي یو. تقریبا څه کم 15,000 جریبه ځمکه د دغه دوو کلو د خوا څخه چې غصب شوې، موږ هغه د غصب څخه خلاصه کړله و بیت المال ته مسپارله. انشالله ولس هم که ما همکار است، ملت همکار است، دایی خوش است، به خاطر از اینکه زمینای خودشان هم از زمینای دولتی از زمینای شخصی جدا شود و دیگه هم ما انشالله کوشش میکنیم دیگه قریه چه است و ولسوالی نهر شاهی چه است، ما کوشش خود میکنیم زمینای دولتی را از زمینای مردم کسی که غصب کرده جدا بسازیم. د بلخ ولایت د اراضي امیر وایي چې دغه ریاست د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د دغه کمیسیون په همکارۍ تر اوسه په مزار شریف ښار کې څه باندې 50,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. لله الحمد زموږ د کمیسیون کار هم ډېر په چټک روان دی. تقریبا د مزار شریف د ښار په شاوخوا کې څه کم 50,000 جریبه ځمکه د غصب څخه خلاصه شوې ده، بیت المال ته سپارل شوې ده او زموږ د فعالیتو سره چې حساب کې تقریبا څه کم 80,000 جریبه ځمکه په الحال د غصب څخه خلاص شوې بیت المال ته سپارل شوې. له بلې خوا د یادې سیمې اوسیدونکي د دې ادارې د کاري بهیر ستاینه کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې دغه ځمکې بیا د دې سیمې کروندګرو ته په اجاره ورکړي. همین زمینایی که اینجا مردم ما گرفته بودن اینا اصلا از اول نمیفهمیدن که مربوط دولت است. اینا دمی فکر بودن که اینا شاید داخل نقشه ما باشه، مربوط ما مردم باشه. دمی فکر اینا همیشه زحمت کشیدن و امرای بیل و کلنگ و غالتک و اینا را آباد کردن و در کشت اینا را آباده کردن. امروز خوش هستیم، شکر که ما هم بفهمیم که ما چقدر زمین شخصی از خود داریم، کدام منطقه و کدام سمت مربوط دولت میشه. زراعت از دولت خوش هستیم که همه همین زمین دولتی را مردمی را پاکت. پس اگر همین مردم زحمت 40-50 سال زحمت کشیده دمی زمین شور اگر دولت اجاره میته، پس ما مردم همین غریب و مستحق هستیم دمی زمین. دا په داسې حال کې ده چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو خبر ورکوي چې تېره اونۍ دغه ادارې د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې شاوخوا 2,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته ترلاسه کړې وه.